ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر کلاس کې مونږه ریکارډ انزرشن او ریټریو کړو، ورسره مونږه ډیلیټ هم کړو چې مطلب مونږه ریکارډ څنګه ډیلیټ کولی شو. نن بل خیر سره مخ ته ځو، پاتې څه کارونه دي هغه به مخ ته وړو. نو مخکې له دې نه چې د اپډیټ کار مخ ته ویسو، بله موضوع دا ده چې کله دلته راشم او ایډ سټوډنټ باندې کلیک کړم نو ماته دلته وایي چې all fields are required، خو دا میسج بېرته نه هایډ کېږي. په کار دا ده چې څه وخت پس مطلب 15 سکنډه 3 سکنډه 4 سکنډه پس دا میسج هایډ شي. نو د هغه لپاره بیا موږ کولی شو جاوا سکرپټ نه استفاده وکړو. مطلب زه راځم لاندې دلته او سکرپټ لیکم، په دې کې موږ سره دا میسج چې کوم باډي د هغه ټارګېټ کوو، نو لیکم چې مطلب لیټ او بیا لیکم چې میسج ډاکومنټ ډاټ کیوري سلیکټر، او په دې کې ورته دا چې کوم موږ سره کلاس د الرټ په نوم باندې دا ټارګټ کړه. او دا چې کله ټارګټ شو نو وایم چې میسج به څه شي موږ سره دلته راځم لیکم چې مطلب set time out، او ټایم اوټ کې ورته وایم چې مطلب موږ سره باید څه وشي. نو فنکشن به زه لومړی جوړ کړم او په دې کې دننه ورته وایم چې میسج به څه کړي، دې کې به سټایل سیټ کړي او د دې سټایل کې به ډسپلی سیټ کړي او ډسپلی به ایکول شي له نن سره. ښه څومره وخت پس؟ نو زه ورته وایم چې 15 سکنډه پس باید دا کار ترسره شي. چې کله موږ سره میسج راشي نو میسج به موږ څه کوو، 15 سکنډه پس بیرته هایډ کوو، ګورو چې کار کوي که نه کوي. سفاري لوډ کوم، ایډ سټوډنټ باندې کلیک کوم، نو 15 سکنډه پس باید موږ سره میسج چې دی دا ریموو شي. دا موږ سره ریموو شو. صحیح شو. همدغسې مثال د خبرې کولو اوس راشم ریکارډ انزرټ کړم، دلته یو ریکارډ انزرټ کوم، دلته راغلم ایډ باندې مې کلیک کړو، ریکارډ مې انزرټ کړو، نو 15 سکنډه پس باید دا هم دې ځای نه شي ریموو شي. نو دا کار هم شو. ښه اوس بل کار څه دی؟ بل کار دا دی موږ سره دا چې کوم ریکارډ موجود دی دا باید موږ اپډیټ کړو. نو د اپډیټ لپاره باید دلته یو بټن موجود دی چې کله پر ایډیټ کلیک کوم نو دا شته ریکارډ دلته باید موږ سره شو شي او بیا موږ څه چینجز پکې راولو. دلته موږ سره د ایډ سټوډنټ په ځای باید اپډیټ سټوډنټ په نوم باندې بټن وي چې کله پر هغه کلیک کوم دا د موږ سره اپډیټ شي. نو لومړی موضوع دا چې موږ باید ډیټا ریټریو کړو او هغه لپاره یو بټن ته ضرورت ده. نو دلته موږ الریډي یو بټن اخیستی څه لپاره؟ د ډیلیټ لپاره. نو دا به زه کاپي کړم، لاندې به یې پیسټ کړم او دلته به زه راشم، دې ته به نوم ورکړم ایډیټ او د دې چې کوم کلر دی هغه به زه واړوم وارنینګ ته. او دې کې هم هغه موضوع ده، زه چې کله په ایډیټ کلیک کوم نو ریکویسټ به انډیکس ډاټ پی ایچ پي ته ځي او ځان سره به سټوډنټ آی ډي وړي. نو اوس که زه راشم سفاري لوډ کړم نو دلته به موږ سره څه موجود وي، بټن به دلته موږ سره ایډ شوی وي. نو د ډیزاین لپاره زه راځم دا ټي ډي ته سټایل ورکوم او سټایل کې ورته ورکوم د دې چې کوم موږ سره ویډ دی ورته لیکم چې هغه موږ سره 100 پکسله کا. سفاري لوډ کوم دا موږ سره 100 پکسله کم دی، 1.5 سلې کا. نو دا صحیح شو نه؟ صحیح شو نه صحیح، دواړه اکشن کې دواړه راځي. دا مې ورته ولیکم. اوس راځم زه دا چې کوم چې په ایډیټ موږ سره سیټ دی که نه دی، مطلب پر موږ سره ایډیټ لپاره آی ډي شته که نشته. نو دلته اوس موضوع دوه موضوعات دي. دلته موږ چک کړی که دلته تاسې راشئ بره موږ چک کړی که چېرته ټي ډي آی ډي سیټ نو بیا یې ډیلیټ کا. نو اوس که دا سیټ شي دا به یې ډیلیټوي. نو زه بیا څه کوم، د دې ویریبل نوم بدلوم، دلته لیکم چې ایډیټ آی ډي به ورته نوم ورکړم تر څو دا هغه سره میچنګ نه وي. نو بیا زه راځم او دلته هماغه موضوع چې کومه لیکم چې ریټریو ټو ایډیټ ټو اپډیټ لیکم اف کا چیرته اس سیټ سیټو موږ سره ګیټ او په ګیټ کې ایډیټ آی ډي سیټو. نو دننه راشه دننه چې راغلوی ولیکه چې ایډیټ اسکیول او په دې کې وایم چې سلیکټ all from students او لیکم چې where id is equal to له get او په get کې له edit id سره دې راکړم. دلته کوم چې edit update او update کې لیکم چې څوک MySQL query په query کې لومړی کنیکشن پاس کوم او بیا edit SQL پاس کوم. ریکارډ یو دی نو چک کول ته ضرورت نشته، ډایرکټ یې وباسم. لیکم چې ایډیټ رو او لیکو چې MySQL فیچ اساک او په دې کې دننه
ورته وایم چې موږ سره کوم ایډیټ اپډیټ دی دا راوړي بس همدغه ریکارډ که زه اوس تاسو ته په پرنټ آر کې وښیم مطلب لیکم چې پری او بیا راځم ورته وایم څه وکړه پرنټ آر او په دې کې ورته وایم څه وکړه موږ سره ایډیټ رو شو کا نو دلته به موږ سره دا ریکارډ څه کېږي شو کېږي موږ سره دلته زه راځم نو دا ریکارډ به دلته موږ سره شو شي ښه اوس چې کله زه راشم په ایډیټ باندې کلیک کړم نو ګوره چې په هر یو کلیک کوم هماغه ریکارډ موږ سره څه کېږي ریټریف کېږي نو اوس به دا ریکارډ زه په خپل دې فارم کې په انپوټ کې شو کوم نو دلته مې کلیک کړو او لاندې راغلم لیکم چې ویلیو او ویلیو کې لیکم دا په دې کې د خپل پی ایچ پي سټارټ کلوز کوم او ډایرکټ نه شو کوم لومړی چې کوم چې په دې کې موږ سره ریکارډ شته او که نه ځکه که ډایرکټ شو کو بیا ایرر راځي که ریکارډ یې وښو خو کنې بیا څه راځي ایرر راځي ګوره که زه ډایرکټ راشم او ورته ولیکم چې مطلب څه وکړه ایک وکړه موږ ته څه ایک وکړه ایډیټ رو ایک وکړه او په دې کې موږ سره مطلب نیم ایک وکړه اوس ګوره سفري لوډ کړم اوس دلته موږ سره نیم شته که نه ځکه نیم شته چې بره موږ سره دا سیټ دی خو که چېرې دا لرې کړم بیا به تا ته ایرر راځي ځکه چې بیا خو نیم نشته نو تا ته ایرر راځي نو زه لومړی دا چې کوم چې بره موږ سره ویلیو سیټ ده او که نه کاسې موږ دا شو کول غواړو نو زه وایم اف که چېرته دا زمونږ چې کومه رو ایډیټ ده او په دې کې دا چې کوم نیم دی دا لکه اس سیټ که چېرته دا سیټ وي اس سیټ که چېرته دا موږ سره سیټ و نو بیا ته څه وکړه ته مخ ته لاړ شه بس له هغه نه بیا دا ایک وکړه که نو سیټ مې ایک وکوه نو همدغه اف کنډیشن زه کاپي کوم دې نورو ته هم ورچوم دلته هم ورچوم هلته بیا د نیم په ځای څه لیکم ایج لیکم دلته به دا لرې کړم ایج به ولیکم او دلته به هم دا لرې کړم ایج به ولیکم او دلته راځم سیټي نو دا به زه لرې کړم نو دې په ځای به سیټي ولیکم دې رقم جنډر ته راځو نو په جنډر کې داسې کوم چې دا ټول دیزونه کټ کوم لیکم پی ایچ پي سټارټ کلوز او په دې کې دننه راځم لیکم اف که چېرته دا زمونږ چې کوم ایډیټ رو ده او په دې کې دا چې کوم موږ سره جنډر ده که چېرته دا مساوي شو له چا سره له میل سره بیا څه وکړه دننه راشو دننه چې راغلی بیا ایک وکړه دا کوډ موږ سره ایک وکړه او په دې کې کوم یو سلیکټډ وي میل به سلیکټډ وي دا یو بیا راځم دلته لومړی دا کاپي کوم او لیکم ایلس اف او که چېرته دا فیمیلو نو بیا به راشي او راتلو نه وروسته دا راخلم ورته وایم دا چېږه پیسټ کوم دلته او ورته وایم دا شو په دې کې سلیکټډ به څه وي موږ سره فیمیل به په دې کې سلیکټډ وي او بیا دا کاپي کوم دې ځینه لاندې پیسټ کوم او که چېرته کسټم و نو بیا به موږ سره کسټم سلیکټډ وي دا سلیکټډ ډیزاین لرې کوم کسټم ته اچوم ایلس که دا یو هم نو بیا به موږ سره خپله یو به هم سلیکټډ نه وي بس صرف دا به موږ سره شو کېږي اوس که زه راشم سفري لوډ کړم نو هېڅ هم نشته موږ سره صحیح ده خو چې کله په ایډیټ کلیک کړم نو ګوره ټول موږ سره څه شو راغله دلته که په دې کلیک کوم دا راځي که په دې کلیک کوم دا راځي که په دې پر یو چې کلیک کوم هماغه راځي او دا چې کوم بټن د موږ سره دا باید دلته موږ سره نه وي دلته لیکم پی ایچ پي سټارټ کلوز اف که چېرته اس سیټ موږ سره ډالر انډرسکور ګیټ او په دې کې ایډیټ آی ډي نو دننه راشه او دننه چې راغلی د همدغه بټن راچوم ورته ورته وایم چې دا بټن چېکه شو کړه که نو بیا راشه ایک وکړه همدا بټن بیا پیسټ کوم نو که سیټ و بیا بل ته راځي چې اپډیټ سټوډنټ او دلته پرایمري په ځای سکسس لیکو او دلته د ایډ په ځای اپډیټ لیکو او که نو بس لاندې صحیح دی نو اوس ګوره موږ سره اپډیټ سټوډنټ راغی او که چېرته موږ سره سیټ نه وي موږ هوم پیج کې اوسو نو بیا به موږ سره دا بټن راځي نو چې کله په ایډیټ کلیک کوو موږ سره به دا بټن راځي موضوع باندې خو انشاءالله پوهېږئ
او دویم چې کله پر اپډیټ سټوډنټ باندې کلیک وشي نو زه راځم ورته وایم چې کله پر دې باندې کلیک وشي نو بس بره چې ما کوم کوډ لیکلی دی که نه دا یو همدغه کوډ زه دوباره دیز نه شی کوم کاپي کوم دا مې دیز نه کاپي کړو او راځم لاندې دلته ورته وایم څه وکړه اپډیټ کیوري دلته پیسټ کوم او ورته وایم چې کله سیټ شو مونږ سره څه شی اپډیټ سیټ شو او دلته یو بل کار هم کوو ریکارډ به مونږ آی ډي ته په کتلو اپډیټ کوو که نه نو په دې کې به مونږ یو بل انپټ اخلو او انپټ ته به ټایپ څه ورکوو هیډن ورکوو تر څو چاته معلوم نشي په دې کې به صرف نیم پاس کړم او بیا لیکم چې مطلب آی ډي به دې ځای نه زه لیکم او په دې کې لیکم چې دا کوم ریکارډ ما ریټریف کړی دی په دې کې مونږ ته څه وښیه آی ډي وښیه ایک وکړه مونږ ته ایډیټ رو او په ایډیټ رو کې څه وکړه آی ډي وکړه نو دې ځای نه به مونږ سره څه ځي آی ډي به ځي تر څو مونږ یې اپډیټ کړو نو دلته ما دا ټول اخیستي دي بس هغه هم راښله ما کپي پیسټ مې کړ ورته وایم چې دلته به مونږ سره آی ډي راځي او آی ډي د پوسټ آی ډي څخه به راځي چې کله پر اپډیټ کلیک شو نو دننه راشه دننه چې راغلی ته وګوره چې دا خالي نه دی که خالي و دا میسج ورکړه که خالي نه و دلته راشه دلته چې راغلی د انزرټ په ځای به مونږ لیکو چې اپډیټ سټوډنټس او بیا لیکو چې سیټ کا څه سیټ کا نیم سیټ کا نیم چا سره مساوي کیږي زه ورته وایم چې نیم مساوي کیږي له نیم سره نو دلته ورکو مساوي او دا ور اچوم ایج چا سره مساوي کیږي نو زه ورته وایم چې ایج مساوي کیږي له ایج سره جنډر مساوي کیږي له جنډر سره سټي مساوي کیږي له سټي سره دې رقم دا نور کوډونه اضافه دي دلته کوم او بیا لیکو چې ویر id is equal to له id سره دا کیوري به وچلېږي چې کله وچلېدو نو موږ ته به میسج راکړي ریکارډ اپډیټډ که نه نو سمثینګ وینټ رانګ به راکړي سفري لوډ کوم دلته احمد دی لیکم چې احمد 1 اپډیټ کلیک کوم ریکارډ اپډیټډ چې څه شو احمد 1 شو راځم ایملیار دی دلته ورته وایم چې دا څه کا کیپیټلایز کا مطلب دا غټ کا او دې سره څه ولیکه ساجد ولیکه او عمر یې لږ کم کا دلته راشه اپډیټ کلیک کا نو تا سره څه شو ریکارډ تا سره اپډیټ شو نو دا موږ سره بیسک هغه فنکشنز دي چې موږ ډیټابیس سره اجرا کولی شو ریکارډ انزرشن سلیکټ ډیلیټ اپډیټ چې موږ په دې درې کلاسونو کې وکړه دې نه غیر چې د فایل اپلوډینګ دی هغه به هم له خیر سره ګورو او دوباره بیا همدغه کار کوو خو په جدا فایل کې ریکویسټ به دې فایل ته نه راځي بل فایل ته به ځي هغه ځای نه بیا موږ څه کوو ریکارډ به موږ اپډیټ کوو نو لومړی زموږ کوم کرډ اپریشن و لومړی برخه پای ته ورسېده سبا ته یو فایل اپلوډینګ دی هغه وایو له خیر سره بیا چې دی د همدغه برخه چې ده بس جلا فایل مې کې کوو بیا به له خیر سره مخ ته ځو